نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزانو، نن 18 د جنوري د 2023 کال زما د ارواښاد پلار الحاج د محمد خالد دریم تلین دی. د نن څخه 3 کاله وړاندې 18 د جنوري 2020 کال د جمعې مبارکې ورځې د ماښام په 8 بجو زما پلار خپل روح رب تعالی ته وسپاره او زموږ څخه د همیشه سپار لاړ. زما پلار داسې یو شخصیت و چې مبارز شخصیت و. تر اخرې ورځې پورې دا نه ویل چې زه باید د دې نړۍ څخه د دې فاني نړۍ څخه لاړ شم، او د هغې علت دا و چې په اخره ورځ یې هم دا ویل چې زه د خپلو دوستانو سره چې څو دوستان یې په اسټرالیا کې وو د یوې نه بعضې نور مسایلو کې کارونه کړي وو، هملته مې شوي وو په اسټرالیا کې، چې غواړم چې او په همغه ورځو شپو کې هم تقریبا یو څه کورنۍ یتیمې کورنۍ چې وې دوی سره یې مرسته کوله، او ما ته یې دا ویل چې زه غواړم چې د دغو خلکو سرپرستي ته دوام ورکړم او مسؤلیت په غاړه واخلم. نو هدف موږ او تاسې باید د حق د لارې لارویان شو، او دغه نړۍ فاني نړۍ فاني دنیا ده، نه پاتې کېدونکې ده. په دې موږ او تاسې ټول الحمدلله متیقن یو، پوه یو، خو موږ او تاسې دغه دنیوي حرکتونو، ژوند لوړو ژورو اجتماعي شخصي مسایلو دومره په دې ژوند کې ورننه ایستي یو چې زموږ او ستاسو څخه هغه اصلي هدف چې کوم دی هغه له یاده وتلی. دا منم چې موږ او تاسو به 5 وخته لمونځ کوو، الله به یادوو، خو دلته موږ او تاسو سره لکه څنګه چې بار بار ما ویلي، موږ او تاسې تر ډېر بلا نور ډېر صلاحیتونه هم الله رب العزت راکړي دي، او زه خپل موږ او تاسو ټول خپل پلرونه د هیرو یا الګو په صفت ورته ګورو، خو آیا هغه څه چې زما او ستا پلار غوښتل او یا کول، آیا موږ او تاسې په هغې لار روان یو؟ کله مو دا فکر سوچ ځان سره کړی دی؟ که نه موږ منحرف شوي یو، لاره رانه بدله شوې ده، لاره رانه غلطه شوې ده. دا منم چې وخت و زمان جغرافیوي موقعیتونه فرق کوي، خو دا هم باید ومنو چې کوم کارونه چې کومې خواهشات او کوم هغه ارمانونه چې زموږ او ستاسو د پلرونو هغه باید هغې ته موږ او تاسو باید کار ورته وکړو، او موږ او تاسو باید ورته متوجه اوسو. زه خپل ژوند مې د دې لپاره وقف کړی دی چې وکولی شم خپلو مهاجرینو ورونو ته یو څه خدمت وکړم، او دا خدمت 15 کاله مخکې زه خپله په دغه لاره راغلی وم، دلته اوسېدلی یم، او دغه لاره چې کومه ده، دغه د مهاجرت کومه پروسه چې ده، دغه په ښه شکل خپلو هیوادوالو ته ور وړاندې کړم، تر څو یو کوچنی یو افغان حتی یو انسان مشکل ونه ګوري او د هغې مور او پلار مستري اوسېږي، ارامه اوسېږي. نو خبرې ډېرې نه اوږدوم، نن ورځ باید لږ ډېر د خپل پلار په هغه ارمانونو وغږېږم چې هغوی لرل او له ځان سره یې وړي، خو اولاد له دې لپاره وي چې د خپل پلار هغه کوم ارمان چې وي هغه په پریکټیکل انداز عملي کړي، او قدم په قدم کوښښ وکړي نهایي چې د هغې په قدمونو ولاړ شي. زما پلار یو مبارز شخصیت و، کله چې وخت جهاد و جهاد هم کړی، کله چې دا هغه فکر سوچ چې کوم و هغه به باید تاسو سره زه دلته سکرین شاټونه شریک کړم، او قدم په قدم به مخته لاړ شو. زه به تاسو سره بیا په آخره کې خدای پاماني هم وکړم، نو تاسې هغه وګورئ، د هغې انداز، د هغې لیکنې، د هغې فکر سوچ، د سیاست، اجتماعي، شخصي ټولو مواردو کې
خپل کوم هغه د شپېتو 15 کالو کومه تجربه چې وه هغه یې په شکل د اشکالو موږ او تاسو ته پرېښې ده او خوشبختانه موږ هغه سکرین شاټ کړي دي. تېر ځل مو هم په دویم کلین کې شریک کړي وو، اوس به یو ځل بیا هم شریک کړو. تاسو ترې نه خدای دې وکړي چې تاسو ته یو څه مثبت ترې واخلئ او زده کړئ او موږ او تاسو په دغه ژوند کې یو څه خپل دغه ژوند کې تغییر تبدیل راوړو. مننه، تاسو متوجه اوسئ. نو وزانو لکه څنګه چې تاسې زما د ارواښاد پلار الحاج د محمد خالد سکرین شاټونه چې په هغې کې سیاسي، اجتماعي، فرهنګي هغه ټول
لوړې ژورې چې هغې په دغه هېواد کې لیدلې وي تاسو سره شریکې کړلې. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ته یو څه مثبت ثابت شي. مننه. په الله رب العزت مو سپارمه. زما ارواښاد پلار په خپلو دعاګانو کې یاد وساتئ. هر هغه ټول مشران کشران چې زموږ استاد څخه د همیش لپاره تللي دي، الله رب العزت دې ورته په جنت الفردوس کې عالیترین مقامونه نصیب کړي. هر هغه پلرونه چې ژوندي دي، الله تعالی دې د ښې او بشپړې روغتیا سره ژوندي لري. خو څوک چې تللي دي د هغوی هغه مثبتې کړنې راواخلئ او په ځانونو یې عملي کړئ. مننه. ستاسې ورور